مین په امن یم په جنگ باندې مې وس نه رسي مین په امن یم په جنگ باندې مې وس نه رسي او ځان مې ساتلی تل د شره چې دا ښه دي که بد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیکی هیلې او پیرزونې مې ومنئ. سلیمان مسرور در سره مخاطب دی. بلها موده پس د ممتاز خان ممتاز صاحب سره ولاړ یو او د ممتاز صاحب نه به څه ښکلي کلامونه اورو. نو ممتاز صاحب چې کوم نوي کلامونه هم لیکلي دي د هغې نه که یو کلام راته پیرزو که نو ډېر به ښه وي. دا یو نوی کلام دی دا تاسو سره شریکوم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې ای فسادي ای فتنهګره دا پسه مې وجنې ای فسادي ای فتنهګره دا پسه مې وجنې د خدای ظالمه زوروره دا پسه مې وجنې او ماته مذهب د چا د قتل درس نه راکوي ماته مذهب د چا د قتل درس نه راکوي ته په کوم دین ستمګره دا پسه مې وجنې او غزل دی جي چې وجنې مې په بم او په خنجر سره دا خلکه چې وجنې مې په بم او په خنجر سره دا خلکه او څه داسې بلد شوي له دې شر سره دا خلکه او پیسه باندې له دین او د ایمانه ځان وباسي له دین او د ایمانه ځان وباسي او دانا او پیژندلي یو نظر سره دا خلکه او چې روح په مسجد کې عبادت باندې وتلې چې روح په مسجد کې عبادت باندې وتلې او پاسی په محشر کې د عمر سره دا خلکه مهرباني جی مننه. او پښتون نه مخامخ کاره جنگونه چا ګټلي پښتون نه مخامخ کاره جنگونه چا ګټلي او پټ پټې کوي لوبې له پرخر سره دا خلکه مهرباني جی. او تیرې د جهالت او د نفرت پرې راخوري دي تیرې د جهالت او د نفرت پرې راخوري دي او خبر نه دي د مینې د ګوهر سره دا خلکه مننه جی. او همدا مفاد پرست به دې راخپل کړي تر څه وخته همدا مفاد پرست به دې راخپل کړي تر څه وخته او پرېږدي په نیمه لار به دې هنر سره دا خلکه او له ځان سره ممتازه ګناهونه دومره یوسي له ځان سره ممتازه ګناهونه دومره یوسي او چې څه به کوي خدای له محشر سره دا خلکه او چې وجنې مې په بم او په خنجر سره دا خلکه څه داسې بلد شوي د دې شر سره دا خلکه. ډېره مننه سلیمان.